السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رياض الصالحين دا درسونو سلسلة روانه او د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوږی خبرې بیانې دي او د سنتو د باغچې نه موږ میوې خوړې او د دې میوې دي او دې خواږه دي چې ډېر خوش قسمت انسان ته نصیب کیږي. د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرې د هر چا په قسمت کې نه. ډېر خلک دي چې هغه صرف د خولې وینای بس د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقو کې کامیابی ده او رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او دا خبره منل پکار دي. دغه نه لو چې څوک دا خبره به نه مني چې کله دغه د خبرې خلاف وي، نو دا صرف د خولې پوری عملی به کیسه نه. او هغه خلک خوش قسمت دي چې الله سبحانه وتعالی ته د زړه د عقیده چې په زړه کې د عقیده او په جو باندې وینا او په اندامونو باندې عمل نصیب کی. الله سبحانه وتعالی په دغه خلکو کې موږ مشمار کی. مؤلف رحمه الله امام نووي رحمه الله باب راوړی دی، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. دی باب ته ډېر اوږد باب دی، خو حاصل ټول دغه دی چې د کمزورو خلکو سره ښه کول. وی باب په بیان د دې کې چې د یتیم سره به ښه کې، د یتیم سره به مرسته کې. او یتیم چې دی نو دا هغه چا ته ویلی کېږي چې ماشومي او د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي، بالغ لا نه او پلار یې مړ شي، د یتیم شي، یوازې شي، ځکه ته یتیم ویلی کېږي. یوازې شي، پلار سره دی په پلار باندې د ده ژوند چې دی نو دا خوشحالی دا ژوند پې برابري او دی چا ته محتاج نه چې پلار ته لاړ شي نو بیا دی یوازې شي. او د عوامو کې دا خبره ده چې دوی هغه چا ته یتیم وي چې مور یې مړی، او دا غلطه خبره. مور چې مړی شي ته یتیم نه ویلی کېږي، او نه په مور باندې څوک یتیم کېږي. چې که مور یې مړ شي پلار یې هغه ساتي، خو چې پلار مړ شي نو مور یې داسې نه ساتلی څنګه چې پلار ساتي. دی محتاج شي خلکو ته. په انسانانو کې یتیم دغې ته وایي چې پلار یې د بلوغ نه مخکې مړ شي. او دا بعض کسان یو کس به بالغ وي او هغه ته به هم دغه وایي چې پلار یې مړ شي، څه ورته وایي؟ وایي دا هم یتیم دی. نو یتیم اوس یو سړی دی مثلا د 20 کالو دی یا د 15 یا 13 کالو دی، نو په دې کې د یتیموالي څه دي؟ ځان ساتلی شي، هغه ځان ساتلی شي. بلکې دغه عمر کې خو دا پلار چې دی ده ته نایسي، دی یو سبب وي د هغه په رزق کې، د هغه د ژوند تېرېدو کې دی یو سبب ګرځېدلی، نو څه شي به د یتیم دی. نو په انسانانو کې یتیم دغې ته وایي. او په زناورو او څاروو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې مور یې مړی شي، ځکه چې دا زناور او څاروي مور یې ساتي، پلار هغو نه ساتي، مور یې ساتي. نو چې مور یې مړه شي دی به یتیم کېږي. او په دې مارغانو او کوترو په دې کې چې کوم مړ شو نو دی به یتیم کېږي، که هغه پلار یې او که هغه مور، ځکه چې دواړه یې ساتي. نو دې چې کوي چې بابا بیان د دې کې چې د یتیم سره به ښه کې، تفصیل به مخکې راځي د یتیم. والبنات او د جنکو سره به ښه کې. د جنکۍ پکې خاص ذکر وي، د جنکۍ هم کمزوري یي انشاءالله دې خبرې تفصیل به مخکې راشي. وسائر الضعف، بلکې هر کمزوري سره به ښه کې. والمساکین او د غریبانانو سره، مسکین غریب ته وي، دومره سو سره نه چې خپل
د ژوند چې کوم ضرورت دي دا به پوره کړي او یا د بچو چې کوم ضرورت دي یا د خوراک چې کوم دی هغه د برابر نه میلوږي سړی غریب دی والمنکسرین او هغه خلک چې مات شوي دي ترجمه خو دې شي ده نو څه مطلب جاډو کې مات شوي چې زړونه یې مات شوي زړونه یې په څه مات شوي په څه مسله به مات شوي مصیبت به پرې راغلی یو سړی دی مخکې غریب و مخکې مالدار و بیا څه شو غریب شو زړی مات شو که نه دا اوس زړی مات دی د ده سره منډه وهل یو سړی مخکې عزت والا و الله سبحانه وتعالی په ذلت راوستو زړی مات شو او داسې نور ډېر مثالونه دي چې یو مسلې د لاسه د زړه مات شوی والاحسان الیهم او د دوی سره ښه کول زموږ د شریعت اصولي مسله ده ښه کول زموږ د دین چې دی دا دین الاحسان دی ځای په ځای الله دا خبره ذکر کړې ده ځای په ځای واحسنو احسان کوئ د الله سره احسان دا دی احسان مطلب دی چې عبادت په داسې طریقه کوئ لکه ته چې الله ته ګوري او که دغه درجه کې نه نو بیا دا زړه کې ساته چې الله ماته ګوري یعنی عبادت په ښه طریقه کول او د مخلوق سره احسان دی د هغوی سره ښه کول ښېګړه کول نو زموږ د دین چې دی دا جوړ په دې بنیاد دی ان الله يحب المحسنین الله دغه خلک خوښي کوم چې احسان کوونکي والشفقة علیهم او په هغوی باندې شفقت او مهرباني کول والتواضع لهم او د هغوی په مخ کې عاجزي کول د کمزورو خلکو په مخ کې ګوره زورور انسان هغه چې د عاجز خلکو په مخ کې د کمزورو په مخ کې کمزوري د زورور انساني او دا بس خلک کمزورو د زوروري او په دې زورورتیا به څه کې چې سړی کمزوري د زوروري شي نه د کمزورو په مخ کې به ځان څه کې کې به عاجزي راولي دا د مؤمنانو خاص صفت دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او کې د عاجزي مؤمنانو کې د عاجزي پرته خاص کر د کمزورو خلکو سره خو به کې عاجزي ډېره زیاته راځي وخفض الجناح لهم خپل وزري کته کول هغوی ته نه د تعبیر د قرآن نه اخیستی په قرآن کې دغه روایت مخې ته روان دی انشاءالله ته به تفصیل وکړو اوس سوال دا دی چې د یتیم ذکر کو جنکۍ ذکر کړي د کمزوري خلک ذکر کړو غریبانان ذکر کړو زړونه مات شوي د هغې ذکر کړو دا ټول خلک چې ذکر کړو د دې د ذکر کولو یا د ټولو چې را جمع کړي دي د یو سبب د لاسه هغه څه دی ټول کمزوري نه د یتیم کمزوري زنانم کمزوري جنکۍ کمزوري غریبانان کمزوري چې زړونه مات شوي د کمزوري نو دا ټول کمزورو سره ښه کول حاصل ده چې د هر کمزوري سره ښه کول په هغې باندې بعض آیتونه راوړي او د هغې نه به د حدیثونه راوړي نو اول به د آیتونه په اختصار سره د دې توضیح وکړو د هغې نه بعد به حدیثونه ووایو اولنی آیت راوړی وی الله سبحانه وتعالی وی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واخفض جناحك للمؤمنین او ای پیغمبره خپل وزري کوزي ساته د مؤمنانو دپاره څومره خوږ تعبیر یې کړی وزري کوزي ساته دې څه مطلب دی یعنې په ځان کې عاجزي راوله او که تاسو خیال کړئ د کوتره یا مرغه ده چې د خپلو بچو لره چې د وزري سره راټولي کړي رابندې کړي په هغو باندې دغه شان مؤمني د ده لاسونه د ده مټ دا د مؤمنانو په مخ کې دا کمزوری دا کوزي دی به مسلمانانو باندې په کمزورو خلکو باندې زورونه نه ښیي نه د هغوی په مخ کې تکبر کوي بلکې په دې کې دنه عاجزي پرته وي واخفض جناحك للمؤمنین او دا خبره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوي مؤمنانو سره به ډېره عاجزي کوي عمر رضی الله عنه د هغه مبارک ګوره دا خبره هر مسلمان ته معلومه چې شیطان به د هغه نه تښتېدو کله چې په یو لار روان خو د مسلمانانو دپاره هغه داسې و د مسلمانانو دپاره د مؤمنانو دپاره د کمزور دپاره چې په خپله اوږه باندې به په خپله چې دی اوړه او د خوراک د سامانونه راغېستې هغو له به وړو دا هغه سخت انسان دی چې شیطان دې تښتي خو دا د کافرانو په مخ کې د مؤمنانو په مخ کې هغه بلکل کمزوری دی بیا ولې ځکه چې الله ویلي واخفض جناحك للمؤمنین زموږ د معاشرې ته وګورئ دا په عکس روانه
د کمزوري په مخ کې ځان زورور کوي زورور په مخ کې به د کمزوري او دا خبره ساتي سبحان الله د الله طریقه ده چې کم سره د کمزوري کسر ظلم او زیاته کوي او تکبر کوي نو الله به عذاب راولي الله به د عذاب راولي چې د دنه سوق زورور یا په دمر مسلط کوي نه دی به دغه په مخ کې ذلیل شي دغه په مخ کې ذلیل شي دغه نه بعد آیت راوړل دی وی الله سبحانه وتعالى وی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اے پیغمبره ځان ټینګه د هغه خلکو سره چې هغوی سحر ماښام سحر او بیګا هغوی رب العالمین ته چې دی نو چغې وایي د هغه نه دعاګانې غواړي یریدون وجهه د الله د رضا دپاره او د دې دپاره چې په آخرت کې ورته دا دیدن نصیب شي ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ای پیغمبر د دوی نه چې د نظر وانړی چې ته به دنیا پسې روان شي نو دې کې دا خبره ده الله ګوره خپل پیغمبر ته وی د خلکو د مجلسونو په ځان لازم کړه کم چې مؤمنان دي اگر که دا غریبانان دي اگر که دا کمزوري دي دوی په مقابل کې که څوک ډېرو مالدار کروڑپتی لکپتی دی خو پیغمبر نظر د هغه د مجلس ته واړوه د هغه طرف ته مه ګوره دا بعض کسان بچه ته مالدار سره کیني به ته به چې دنیا یې فتح کړه او سم به خوشحاله یو ارمانونه به کوي چې دو مجلس کې کېناست یو سړی مالدار دی د الله سبحانه وتعالی لرې دی یو سړی غریب دی الله ته نږدې دی دا کوم چې الله ته نږدې دی د سره کښېنه پاسه ډېر اگر که دی صحیح دی چې د انسانانو په تله کې دی کمزور دی خو د آخرت په تله کې دی دی زورور دی د آخرت په تله کې دی زورور دی دا بل کمزور دی نن سبا د تلې الټه شوي چې کوم سړی مالدار او د نسب او د قوم نه تکړی او په زور کې تکړی بدماشي او د مجلس ته خلک ډېر ځي راځي او کوم سړی چې د الله په تله کې درونی د هغه خواله همدغه په شان خلک ځي چې هغه درانه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر د پنډې ښکاره شو د پنډې دغه ډېرې نری وي یو کس وخندل رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی اتعجبون من ساقه تاسو ته تعجب کې پرېوتی د پنډې ډېره نری ده په الله راته وی قسم خورم د دې پنډې د قیامت په ورځ په تله کې د جبل احد نم درنه ده د آخرت تله ده چې په دې کې انسان درنیږي په ایمان سره په تقوا سره څومره چې رب العالمین ته نږدې دومره به دی درونی او څومره چې د هغه نه لرې دومره به دی سپکي اگر که دنیا پرستو خلکو په مخ کې درون دی الله سبحانه وتعالی دې موږ د دنیا پرستو خلکو د مجالسو نه لرې ساتي حدیث خلکو سره کېني چې الله سره تعلق وي دنیا پرست سړي سره به څه کوي خبر د دنیا قصې کې خبره کې تا کې به یو مرض پیدا کړي مرض به څه پیدا شي دا نعمتونه در الله درکړي دا به ته ښکاري شي د کوم سړی د مالدار خلکو سره ډېر کینی پاسې دنیا پرست سره او دې ته نه ګوري چې دیندار دی که بېدینه خو چې مال وسره په دې کې دا مرض پرېوځي چې یو خو پکې لالچ پیدا شي دویم د هغوی په مخ کې ذلیله شي دریم پکې دا مرض راشي چې هغه کم نعمتونه چې الله ورکړي د هغو ته څه ښکاري شي او ته لږ ښکاري شي ځکه چې د سره زوړ موټر دی د هغه سره نوی جیپ دی نو ده په زړه کې چې ما سره جیپ نشتی د ده کور 2 کمرې دی د هغه کور 15 کمرې دی دوی چې ما د کور 15 کمرې دی هسې ځان په غم کې واچو او په یو جاښه کې ځان ور واچو نو الله خپل پیغمبر ته د نصیحت کړی هغې نه بعد آیت راوړی دی فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر نو هر چې یتیم دی پیغمبر نو هغه مرټه غوسه کېږه ورته ما یتیم سره به نرم اخلاق استعمالوي د هغه په سر باندې به لاس راکوي د هغه په سر باندې لاس راښکودو سره د انسان د تکبر ختمي په انسان کې عاجزي پیدا کي او بل دا یتیم دی سوال کېدی ستا بچي یتیمانان شي څوک دا ګرنټي ورکولی چې زما د نشي یتیمان کې ستا د به یتیمانان شي نو دا ګوره یتیم دی ته دې سوچ کوه لکه دا چې ستا بچی ته دې ګوره لکه دا چې ستا زوی لکه دا چې ستا لوري په دې نظر به ورته ګوري مشر ترې لاړو غریبان دغه شان په ډاګه پاتې شو د دې ماشوم د پلار سره څومره مضبوطه رابطه وي چې دا هغه ټیمونه مې یاد کړي په کوم ټیم چې پلار کور ته راځي او هغه پسې منډې کړي او هغه ته د خپل د زړه ارمانونه بیانوي چې ماله دا ماله دا ماله دغه نو ته سوچ وکړي چې دې ماشوم نه एकदम د پلار لاړ شي دې څنګه په ډاګه باندې پاتې شي
افسوس خبره زموږ په معاشره کې دا خبرې نشته او موږ الحمدلله حق وایو که څوک به خفه کېږي چې به ځان له خفه کېږي دا خبره موږ بار بار کوو نه د چا لحاظ کوو په حق بیانولو کې چې دا پلانې د علانې پلانې خان دی او پلانې ملک دی او دې خبرو خو دا موږ چې څومره تباه کړي دغه کافي ده که نه نوره مخکې هم تباهي ښه ده دغه غالبا مولیانو چې حق پټ کړی دی د لاسه یې پټ کړی پلانې به خفه شي پلانې به څه وي کلیوال به څه وي جومات ته مې وباسي د کمزورو مولیانو دغه سوچونه کوم چې د دنیا مقصد دی الله د آخرت زموږ مقصد وګرځي زموږ په معاشره کې د یتیم سره محبت د نش مطابق دی خپلو بچو غم راغستی الله خپل پیغمبر ته وی ته موږ یتیم موندلی وي ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ای پیغمبر ته یتیم وي کنه د مور په خېټو چې پلار ته وفات شو بیا د شپږو کالو تقریبا چې مور ته لاړه بیا د نیکه سره د اتو کالو چې نیکه ته لاړه او بیا د خپل تره سره د ابوطالب سره نو الله پیغمبر ته ویل ته یتیم وي موږ تعالی ځای درکړی و نو بیا تم چې نو فاما الیتیم فلا تقهر نو تم یتیم له چې دکې مه ورکوه رټی مه او زم چې دا به کوم زړی چې یتیم رټي او یتیم له دیکه ورکوي د یتیم خیال نه ساتي ابولوز اسی دې ناس ما زلم یو کتاب کتونو د حدیثونو کتاب نو دا حدیث مې مخې ته راغلی چې تیر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم وی هغه سړي په ما باندې ایمان نه دی راوړی دا الفاظ دي الذي يبيت شبعان چې دې د شپې اوده کېږي نو خېټه خډه کوي نه خوراک وکړي او د ده چې کوم ګاونډیان دي د هغوی سره خوراک نه وي او ده ته پته وي او دی بیا هم په ارام اوده کېږي دا چې څه الفاظ دي رسول صلی په ما ایمان نه دی راوړی سره وي چې کوم سړي ته پته چې زما ګاونډي ته دې مسلې ضرورت دی او دی ځان یې ننګاره کړی دی مړ پرې د خپل کار به کوي یره کې انسان دا حدیث واچي چې رسول صلی چې په ما ایمان نه لري چې سړي ته پته چې دې کور کې یتیم دی دا کور کې یتیم دی دوی څوک مشر نشي دوی تپوس کوي غواړي دی بیا هم تپوس نه کوي نو کوشش کوي چې یتیم سره ښه کوي چې څومره ستاسو وس کېږي د وس مطابق واما السائل فلا تنهر او هر چې غوښتونکی دی سائل نه دي چې دوه معنی سائل کې سړی راشي دیني تپوس ته نه کوي نه هغه به هم نه رټي یو مولوي صاحب دی او زمونږ تاسو ته دې خبرې ښه تجربه زمونږ غالبا مولیان څوک سوال ته پرېږدي زه دې سوال وکړئ تا د څه وکړي هلته دوه مسلې چې سوال وکړي نو کېدای شي د سره دلیل نه او غالبا دي شي ځکه چې مسله چې څوک په تقلید اعمالو تقلید کړي د سره دلیل نه خو بزرګان ویلي نو بیا چې دا خبرې ته کوي دلیل وښایه نو بیا خو به کار وراني دویم دا چې دی په دې کې دا سوچ کوي چې دې سره زما مقام کمي حالانکې دا د غلط سوچ دی بلکې عالم خو ناست دی دپاره چې دنه به خلک دین تپوس کوي او چې یو مسله باندې نه پوهېږي لنډه ووایه ما ته پته نشته په امام مالک رحمه الله پسې د عراق نه کسان راغلي عراق نه مدینې ته او د یو څو مسلو ته پوښتنې وکړو نو هغه پکې د بعضو کې ما ته پته نشته نو هغو ته یې مونږ د عراق نه راغلي وو او ته ما ته پته نشته موږ دې سفر مونږ وکړو هغه خلکو ته به څه وایي خلکو به چې لاړ شي ورته ووایي چې امام مالک وایي چې ما ته پته نشته خبره ختمه شوه دې ته وایي د الله سبحانه وتعالی نه یره یو مسله ته نه معلوم اوس ما ته نه معلوم یو مسله ته معلومه ده پرې چې خلک د نوی تپوس کوي دویم تپوس دا دی غوښتونکی یعنې یو سړی پیسې غواړي ډوډۍ غواړي غریب دی نه دی رټمه که څه د سره یې ورکه که څه د سره یې ورکه خو که څه د سره نه نو په ښکلې طریقه یې واپس کړه په ښکلې طریقه څنګه یو سړی راغی ته نه پیسې غواړي ما له پیسې راکړه نشتې راسره الله یې ته مالداره کړي الله یې ستا د حاجتونو پوره کړي خو ما سره نشته خفه نه شي دا ښکلې طریقه ده دا بعض کسان پیسې ورکړي او بیا پسې وروسته ثباتي دروغجن دوکهباز او ما ته پته الله په قرآن کې سوي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله د دې صدقې نه ښه دا وه چې تاسو له سړی معاف کړی وی معاف کړی څه یعنې صدقه دې وله نه یې ورکړی د خپلو خبرونه دې معاف کړی وی نو تا ورته ویله چې نشته ما سره ځه د دې صدقې نه دغه خبره ښه وه صدقه دې ورکړه بیا دې وروسته غریب په شرمونو وشرمو دا څه صدقه شو د هغې نه بعد ایتونه راوړي ارأیت الذي یکذب بالدین کم سړی چې اخرت دروغجن ګڼي
دغه با صفات الله ذکر کړی دی. یو صفت دا دی فذلك الذي يدعو اليتيم، دکی ورکی چاله یتیم لا، دا مؤمن صفت نه دی. ګوره دا خلکو صفت چې آخرت نه انکار کوي. ولا يحض على طعام المسكين، او تیزین ورکی په خوراک د غریبانانو مسکینانو. دغه نه باندې حدیثونه راوړي او د حدیثونو په اختصار سره وایو دغه نه بعض فواید. اولنی حدیث ته وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر. په عهد مکی کې کله چې رسول الله په مکه کې و، په هغه خبره کوي چې موږ د رسول الله سره شپږ کسان نشو. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، د قریش د سرداران رالو مشرکان، رسول الله ته وی اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. کته غواړي چې موږ تاسو په مجلس کې کینو نو دا کمزوري چې د خو شاګی نه شي درک سبا به دوی به موږ باندې زړور شي دا لریک. وكنت انا وزنا سند رسول الله وابن مسعود عبد الله بن مسعود کمزور انسان، ورجل من هذيل قبيله وكاس ناسو، وبلال ناسو بلال رضي كمزور، ورجلان لست اسميهما او دو کسان دي جنومون نه علامه دو کسان نمونه غپټ وساتل. نه دا یو څو کمزوري کسان د رسول سره ناسو نو مشرکین یې کته سودا غواړي چې موږ تاسو سره کینه کمزوري بلر کې د مجلس نه دا دی راوستي موږ د سره مجلس کې کینه سودا غي دوه پاسه وکینو. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام او نور قومونو نور پیغمبرانو د قومونو تذکری کړي ځای نه زغه تفصیل به دی جوړ شي. خو هغه چې اعتراض کړي دي اعتراضات یو اعتراض به پیغمبر باندې کړي دي چې تاسو چې کوم مرګري دغه سدي کمزوري دي. ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. نوح عليه السلام ته وی استاد مرګري چې کوم دي سره زیلان وندګي او به مونږ کې قمقلان خلک دغه دي د تاسو سره ناشتي او وسم پر دیندار خلکو باندې دا بی دینه علمانیان هغه بدارت کې دوی نه پوي یعنی هغه پوي د ستوي دا وی په تل کې پوي د دي ته وي چې تر الله شریعت خلاف ورزي کوبه به تاسو ته پوي د الله په دین چې روانه ته نه پوي. اگر کته ډاکټر اگر کته انجینیر دي سره کار نشتی ګوره د کوم سره ډاکټر دی د انګریزانو په ملک کې ډاکټري وکړه خدای دې دیندار دی خګيره برابر د خلیباس د رسول صلی الله علیه وسلم لباس پشان دی عبادت ناس ته پزر سره په طریقې دم دغه په تل کې ګوره نه پوي. اگر کته ډاکټر دی انجینیر دی انګلیش ولمور دي کمپیوټر امور هر څه ولوري نه چې د رسول په طریقې روان دي نه پوي. نو رسول الله ته خبر وکړه فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع. د رسول الله په ځل کې دا خبره پرې وته او رسول الله ډېر رسناکو هرڅه دا کو کبل پرز دیو مجلس دون زړه کمزوري پاسوم نو دوی بر سره کینې نو کده مشران او اسلام قبول کینو دا قبيله بټوله په اسلام کې داخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورس دا لري چې غریبانو سره نه لګي. فحدث نفسه نو رسول الله خپل ځان سره دغه خبره او دغه سوچ کو چې الله د آیت نازل کو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. پیغمبر وي دغه کسان چې د مجلس نه ونه شړي وره کوم چې سحر ما خام الله سبحانه وتعالى دعاګانې غواړي هغه سره پورا بیت کی دا چې ونه شړي. صحیح مسلم کې دا حدیث د لری نه کې پیغمبر وره دا کمالدار دي که د قبیلو مشران دي کار څوک دي وګردوی ته نه رارسي. غریبانان کمزوري خلک موږ سره تل دا نه ګورې مال موږ سره تل نسب نه دی موږ سره تل رنگ نه دی او موږ سره تل چې نه د باډي زور نه دی چې جسم کې څومره زور دی. موږ سره تل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یو سره الله ته نږدې دی زموږ سره ته نږدې دی یو سره الله ته نږدې دی زموږ مجلس ته نږدې دی یو سره الله ته نږدې دی موږ مجلس ته نږدې یو یو سره الله نه لري دی کائن من کان که هر څوک دی نه دی موږ دغه خلکو باندې دل ترجیح ورکو کوم چې الله ته نږدې دی اگر کمزوري د مسلمان طریقه او بل ځکه الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وبل ځکه الله خپل پیغمبر ته نصیحت کړه ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. پیغمبر د خپل نظر دغه طرف ته ماړه د دنیا طرف ته د دنیا چې کوم خوشالۍ نعمتونه ما دوی له ورکړي دي دی بيدونه له لنفتنهم فيه دغه امتحان د ما پیراوسته. دا غیر ما د حدیث سره عن ابي هبيره عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه
وهو من اهل بيعه الرضوان. بيعه الرضوان والا دی او بصیرت کې موږ دا واقعه مختصر دي موږ اشاره کړو بیعه الرضوان والا چې رسول اوچت مسلمانان دي الله دې مبارک ویلي وزید راځي او دوی زمانه راځي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. پیغمبر کوم خلکو چې ونه لاندې تاسو بیعت کړل دا غوونه الله راضي وي. یو بګی دا ابو هبيره عاید بن عمرو المزني رضی الله عنه وی چې ابو سفیان راغله مدینه ته په کوم وخت کې د حدیبیه کې صلح وشو کنه چې جنگ به بني بیا غدر چا وکړو مشرکین وکړو. د دې صلح نه بعد ابو سفیان راغله مدینه ته خپل لور خواته ملړ رسول سم بیبي او به واقعه لغی چې دغه تلیو چې تکړه وی دا خو د پیغمبر تلی د پاک تلی ته پلیتی مشرکی توبه دې نه کینی. دغه وخت ابو سفیان له اسلام نو قبول کړي او ابو سفیان رضی الله عنه د اسلام نه مخکې د مشرکین په غټو کمانډرانو کې بلکې غالبا چې کوم جنگونه شوي دي نو دې طرف ته د مسلمانانو مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته د مشرکین مشر څوک دی ابو سفیان دی. د مسلمانانو ډېر غوسه او د بګله مدینه ته راغی ندی چې مدینه ته راغی اته علی سلمان په سلمان فارسی رضی الله عنه تیر شو. سلمان فارسی کمزور انسان د فارس نه راغله و صہیب او صہیب رضی الله عنه د کمزور روم نه راغله و بلال او بلال رضی الله عنه حبشین راغله فی نفر د وسو کسان ناس ټول کمزوري ناس دي من کمزوري من کمزوري چې وایو لکه د نسب نه کمزوري قومي دومره درون نه دي دې کمزوري د ایمان خبرو غره موږ نه کوو په ایمان کې خدای ډېر چتی مخ کې وپته ولای نو دوی چې کله د ابو سفیان ته وکړو دا خبره وکړه ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها د الله دي تورو د کمی توري چې مسلمانانو سره دي او په جهاد کې استعمالي د مقصد دی وی د الله دي تورو د الله دي دشمن سره هغه څونه کړو کوم چې پکار دي یعنی پورا کار لامو ابو سفیان کې نه دی کړی او دوی غوسه دي چې مخکې جنگونه شي خو زمونږ نه بچي د غوسې نه دا خبره وکړه چې کله دا خبره وکړه فقال ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر صديق ناس دغزيك ناغوت تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم تاسو دا خبره د قریش سردار مبارک کوي د قریش سردار مشر علماء وی چې ابو بکر صدیق رضی دا خبره دې لپاره وکړه چې د ابو سفیان سره مات نشي اسلام ته مایل شي او کداغه مقصد نو دغه مطلب دا چې یعنی د قریش د رسول الله قبیله ده د رسول الله قبیله خو چې د قبیله او چې خاندان د دغه په مشرانو کې د دې خبرې مکو یعنی د رسول الله قبیله احترام وکاو نه چې کله دا خبرو کړه فاتى النبي صلی الله علیه وسلم فاخبره ابو بکر صدیق د رسول سره ملو شنو خبره وکړه بلال او سلمان او صہیب دوی ناس او دا خبرې کول نو موت دي شي وي رسول الله يا ابو بکر لعلك اغضبتهم دا کسان دي خپکړي دي کس ته ټول دا خبره کوله لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك کته چې دوی غوسه کړي نو الله دې غوسه کړي ګوره کمزوري اگر کدا بظاهري ته کمزوري خدای رب العالمین مکه خو دې ډېر غټ مقام نکته دوی غوسه کړي ابو بکر ګوره سو کم سړی دی نته خپل رب غوسه کړي فاتاهم ناغم به دې مسلمان خو نو عام مسلمان داریک راغه باغو بس ويا اخوته زمارونو اغضبتكم تزمر خفشي هنا ما غوسه کړي هونه هغه ته لا وینا يغفر الله لك يا اخي الذي توبه ابو بکر صدیق ته موږ غوسه کیو تات صحیح مسلم کې دا حدیث وګوره په دې حدیث کې ډېر فائدې دي او مختصر ده چې انسان که څومره مالدار دی خو چې الله نه لري دی نو زمونږ نه لري دی او چې سړی کمزور دی غریب دی یتیم دی خو چې مؤمن دی ایمان کې ضرور دی نو موږ ته څه دی موږ ته ګران په موږ دروند دی دویم فائدہ به کې وګوره د دې زړه یو بل ته سوره صفاو چې رسول الله ابو بکر صدیق ته کسان دي چې خپه کړی یا به ګور ټیم نه لري سبب لر شي یزسو کیما الله زما بارک په قران کې دي چې الله زما بارک قران کې ویلي چې د رسول سره مرګره یزسو کیما په پیغمبرانو بشي اولنې کزېما دي چې ویلې شو وی نه ډایرک لړ باغه بس هغه سم بشورغه وی خپشي خو نه ویلي خپشي دي چې زړونه په کار دي زمونږ زمونږ د زړه یو بل ډک پراته دي
یو غټ سړی وي دغه به اوچت مقامي هغه به یو کمزوري کس نه خپش چې د مقام به مخکې کمزوري او دا کمزوري مقام ورګوري هغه نه بخانه نه غواړي زموږ د زړه یو بل دشي بد شي او ډک شي ته ضرور هغه سړی خپه کړي سره طریقه خطا و سره معامله غلطه د مړه کوه کار سوکته دا خو پرې چې د مقام کې د کمزوري دا خو د مقام کې زورور دی هغه نه معافي نه غواړي دا زموږ دی وبل سره حال تر دې چې موږ به دې دومره دغه لیدلی چې یعنی د پلار او د زوی دی وبل سره خبر رااله د زوی د پلار نه معافي نه غواړي ورخه په دې ته ځان کمزوري ښکاري رور د رور نه معافي نه غواړي او زوی د مور نه معافي نه غواړي او دې شي بیا نو د حدیث دې پر وړي چې کمزور خلکو سره بسکه محبت بکې دا غیر بعد حدیث اوله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خبر کړی انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما د یتیم کفالت کوونکې دغه پرورش کوونکې په جنت کې دي شو واشار بالسبابه والوسطى سبابه ګوته دا سباب په دې باندې انسان تسبیح وي او مسواکی ګوته په دې باندې مسواک هم کوي چې مسواک وسنی خله بدی غاخونه بدی مګي دا ګوته او منځنی وفرج بينهما دغه دي شونی مو یتیم کفالت کوونکو په جنت کې دي شي رواه البخاري دا حدیث په صحیح بخاری کې دا غینه بچ کوم حدیث هم دغه شان دي دغه به تفصیل وکړو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړی دا کافل اليتيم له او لغيره دی یتیم کفالت کوونکې پرورش کوونکې له او لغيره کداغه خپلوانو کې کو پردو کې خپلوانو کې مطلب یو ماشوم د پلاری مړ شو د مور لوی کو د مور مجدي کې د یتیم کفالت وکړ نیکلو یو کو رور لوی کو یا بل چې ترور دی لوی کو او لغیره یا پردیس لري راغو د پرورش یو انا وهو زو دغه سره رسول سموي كهاتين في الجنه دغه شنو په جنت کې مونږ گاونډیان الله اکبر په دې معمولی خبره باندې د جنت کې د رسول سره مرګرتیا او گاونډیتوب تاسو سره ملوي دي شي ته ملوي دي شي خو په شرط دي چې د یتیم کفالت وکړي یتیم کفالت څه ته وي دا نه چې تور په میش کې صرف یو 200 یو میش ولګو او لګي زموږ د خلک په ول کې ډېر ګرم ابه ورسه سي بس بیا اعطى قليلا واكدا لګ ورکو بیا بنش بیا خبره خد په ول کې سم ګرم تقریر وته کو جذباتي ټول برا ګرم شي زه کوم یو بل زه کوم یو مې دوه مې درې به خبره ختم شي نه کافل یتیم سره کې د پرورش ذمہواری والی چې زه به د خپل وس مطابق د کپړې خیال ساتم د تربیت خیال بساتم د سبقونو خیال بساتم او شرف سره د رسول صلی الله علیه وسلم سره او انعام سره د رسول سره په جنت کې گاونډي تو او په دې خبر باندې عرب ډیر خپوي په دې خبر باندې عرب ډیر خپوي موږ لیدلی چې د عرب د یتیمانو څنګه کفالت کوي ځان وجني او په دې خبر باندې ما بخپل عربیان لیدلی چې په دې خبر باندې جنگ کو او یو یتیمو نو د درې کسانو دی یو زوی کفالت کوم بل زوی کفالت کو په دارالایتام کې کم چې د یتیمانو غدار نه درې کسان په جنگ شي یو زوی کوم بل زوی په دې خبره کې هغه دغه کو نبیا چې کوم دغه ادارې مشر هغه راغنه دي ذکر کوي چې د دې کوم ضرورتي درونه پوره کوي په دې باندې اتفاق راغی دې پته چې کهاتین فی الجنه د رسول الله سره په یو ځای په جنت کې دي سکینو او دې زموږ خلک نه خبر یې خراشي موږ زر کوټونه والو بازار ته لاړ شو سکه بچول لیګو یا دلته بچی دي موږ سره غوړي لایلو ته چې سوچ کړی وی کلیږي ایتمانان دی غولم یخ کی چې سوچ دې کړی ته چې موږ دې سوچ راغستې چې زموږ د لور ده یا زموږ د خور ده د بسنګ د کیږي د بسنګ سامانونه کو چې دا سوچ دې کړی چې د کلیږي پلاني یتیم ده دا غیم څه سوچ کول وای دغه شان نشته د افسوس او د شرم خبره ده د افسوس او د شرم چې زمونږ په هر کلی کې یو څو یتیمانان یو څو د شمار د ټول کلی د یتیمانان نشي ساتلې نو داسې حالت به راغلي چې د یتیمانان بیا روډونو ته راوځي نو سوال کوي او موږ په خپل باندې چې ویل شي موږ غرور پښتاني او مسلمانان او پلانې موزر پلاني زویم او ما په سعودي عرب کې دوره مزدوري وکړه په دوبۍ کې مې دوره وکړه ځان له پلاټ واغستو په کراچي کې په اسلام آباد کې مې ځان له بنگلا غسته زه خو ما چې کوم سره
پر خبره پوي احساسي وته ولا لازم کاغه د یتیمانو تور مخامخ هم شي چرته دوی سره سترګې څنګه لګي سره جیب کې پیسې شتي او غریبانان دغه شنګرسي زبر بر دي مرګرو له دا مشوره ورکوم خو عملی ملونه لیده چې په کار ده چې څومره کلیوالي غټول لا جمع شي هغه چې کوم مشر او سره کین چې هر سړی به د میش په اخره کې موږ له شل راکې شل ډیر دی لس به ګوزه او دا مشر وته دي چې وي ضرور کچا پیسې را نوړي غم خادي به سره نه کو دلته مو وکیل کېم لس له بهر سړی راوړي او دا موږ جمع کوو غپلانې غریب او غپلانې سپینګيري او هغه یتیمانان کور چې دا بغول لیږو استاسو وای چې یتیمانان او کونډې او غریبانان زموږ سره پاتې شي چې هر کلی ولدي سي اتفاق وکړي چې راځي مشر بکینی کڅوک موږ سره به خبره کې شریک دی سید کڅوک شریک نه د مو سره دلته کلیږي کو نه مو سره بکیږي کو چې دې راوړي کنه راوړي او لسره لسی شي لسره دې شي خو موږ کې دغه جذبه نشتی دغه فضیلت دغه احساس موږ ته نشي چې رسول الله په جنت کې گاونډي ټول غټه خبره وعنه رضي الله عنه دا بل حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبره کړې ده ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمه واللقمتان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صحیح مسکین دغه نه دی ګوره دا چې په کورونو باندې ګرځي او یو کجوره دوه کجوره ولا سړی ورکی نه دی لاړ شي یو له یو نړۍ دوه نړۍ ورکی دی لاړ شي صحیح دی چې د مسکین هم کې دی شي د دوکبازون کې دی شي د دروغجن کې دی شي د ګډیر خبرې دي خو کم هغه مسکین چې ډېر حقدار دی چې خلک دي غافل دي هغه کم یو دی انما المسکین الذي يتعفف غریب خو هغه غریب حقدار دی د صدقو چې چانه سنه غواړي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې وبل روایت کې راځي ليس المسكين الذي يطوف على الناس مسكين هغه چې خلکو ګرځي ترده اللقمه واللقمتان والتمر والتمرتان سره ول کجوره دوه کجورو کې دی روان شي دا صحیح مسکین نه دی مسکین یو درجه پوری کې دی شي خو صحیح چې کوم حقدار مسکین دا کم یو دی ولکن المسکین مسکین الذي لا يجد غنى يغنيه صحیح مسکین هغه دی چې د دومره مال نه ملويږي چې د خلکو نه بے پروا شي ولا يفطن به فيتصدق عليه او خلک پیجنی نه ظاهري شکل نه خلک نه پیجنی چې خلک به صدقه وکي ولا يقوم فيسأل الناس او نه دې په خلکو بس ګرځي چې مال سره کوي دا باز خلک دي چې دوی د عزت تلاسه او د غیرت تلاسه چاته سني شي ویل چې مال سره کوي او موږ سوایو زمونږ تل چې کومه ده غریب هغه دي چې هغه په روډونو کې ګرځي نه دې بس کوي پیسې بروالي دا چته لګي وې دا بابلو جو غریب راغله مې جاغله ورک او د دې کور په خوا کې د دې یو گاونډي دی او په غریب باندې دومره قرضې دي چې بس هغه ژوند ټول خراب کړي د دې دا غریب نه ښکاري د دې کور په خوا کې یو سړی د مزدوري کې هم دومره مزدوري نه کوي چې غدري ټیم روټي ورته ملاوي شي دوه ټیم روړي د دې دا غریب نه ښکاري اخو درون سړی د چا د سني شي ول جمال سره خو موږ هم به ځان نړونکو چې نه چې څوک نه غوړي غلې نه ورکو او بلکې کرشته خبر را شروع کو زموږ د خپلوانو کې څومره غریبانان دي هر سړی پیژني شتي کې نشته هر سړی خپلوان خپيجني هغه پلانې و زین کې راولا هغه پلانې راول زین کې د غریبانان دي کنه دي خو موږ ته سنوي یو موږ به ځان غلې کړي موږ غریب هغه دي چې به لارو کوڅه کې موږ لمخ راشي ولای سي دي سینې ولې دا غریب دي الله د مؤمنانو صفت کړي د ولذین فی اموالهم حق معلوم مؤمنان اخر دي چې دوی په مال کې یو معلومه یې د غریبانانو للسائل هغه غریبانان چې سوال کوي والمحروم او دا غریبانو د پر بکینی سشت کوم چې سوال نه کوي ډیر خلک دي خاص کر زموږ معاشره دي سیدا زموږ د پښتنو کې د اوچت صفت ته خصيفت ته چې دې چانه څه شي په اسانه نشي غوښته د غریب په قرضو کې په مرزونو کې په ډیر غټو جاخو کې بدن خته خو چاته سوي نه زګه چې حیا پکې زګه چې خپل عزت خیال کوي نو موږ له بیان ته په کار چې ځان سکو موږ هم سترګې پټې کو په کله چې معلومات کو دي سړي د حال احوال معلوم کو د سره مرسته وکړو دا غینه باندې حدیث اوره وعنه رضی الله عنه د ابو هريره حدیث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خبر کړی ده الساعي على الارمله منډ وهم کې او خکون کې او خېګړه کون کې د کونډې زنانه سره ارمله څه ته ویل کی چې د کور مشر نه خرچي ولا سوق نه ساتل ولا سوق نه
د دې زنانه سره چې څوک منډه وایي والمسکین او د غریب سره منډه وایي دا کار خو موږ ته ډېر وړوکی ښکاري یو زنانه طلاقه شوې ده څوک یې نشتي یا یو زنانه کونډه شوې ده څوک یې نشتي خاوند یې مړ دی یا یو څو غریبانان دي په علاقه کې دوی له چې ته 10 روپۍ 20 روپۍ ورکول دا کار موږ ته داسې وړوکی ښکاري خو دې حدیث ته غوږ کېده رسول صلی الله علیه وسلم وایي کالمجاهد فی سبیل الله لکه د الله په لار کې جهاد کوي ګوره مجاهد ګوره خپل سر الوزي د الله په لار کې ګوره دا سړی داسې دی لکه د الله په لار کې چې جهاد کوي کوم چې د کونډو تپوس کوي کوم چې د یتیمانانو تپوس کوي کوم چې د غریبانانو تپوس کوي ډېر اوچت انسان دی واحسبه قال او داسې هم وایي وکالقائم الذي لا يفطر صرف د مجاهد په شان نه دی د مجاهد په شان دی او د هغه انسان په شان دی چې ټوله شپه په تهجد ولاړ وي ستړی کېږي نه وکالصائم الذي لا يفطر او د هغه روجتي په شان دی چې روجې نیولي او بوزکۍ چرته هم نه دا حدیث امام مسلم راوړی امام مسلم او امام بخاري دواړو راوړی متفق علیه حدیث دی او دې کې وګورئ د کونډې سره تا منډه وواله که خرچه دې ولېږله یتیم سره منډه وواله غریب سره دې وواله په یو سړي مسلې دي د هغه سره هغه مسلې دې ولګي کمې کړې طاقت مطابق کالمجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد کول معمولي خبره بیا ټوله شپه قیام اللیل کول آسان کار دی او روجې نیو چې بوزکې به نه دا ته په دې کار مې ته اجر میلاوي ته به نفلي روجو کې کمزوری په دې کې زور ورکه ته به شپې په قیام کې کمزوری بس د غریبانو سره منډې وه د هغې نه به د حدیث راوړی وعنه رضي الله عنه د ابو هريره حدیث دی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دا خبره کړې شر الطعام په خوراکونو کې شر ولا خوراک چې دی او په پروګرامونو کې شر ولا پروګرام کم یو دی طعام الولیمه د واده د پروګرام چې ولیمه چې ولی یمنعها من یأتیها د چا چې د ضرورتي خوراک ته هغه له څوک نه راولي غریب سړی له څوک راولي نه لیست جوړی کور کې موږ چې کینو پروګرامي نو څه جوړو پلاني ته دا پلانې په کوم ولیکي نه ته به کوم لیکي ولې موږ ته ویلو نه موږ ته نه ویلو به نوم لري ښه دا پلانې ډېر غریب دی مړه کوه اوس دا غریبانه به دلته راولي هغه به په یو دیګ باندې هغه نه مړي دا دې بازو د کچه خبرې سپکې خبرې الله دې خبره موږ لري ساتي دغه مروله خپلانې ملک صاحب رانه ولو اخو راول ملک صاحب راول ملک صاحب ځان له سړی هغه راوله هغه پلانې عملدار چې دی او دوکان هغه راول لکه چې موږ سره لین دین ته موږ سامانونه اخلو یو شی بل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یمنعها من یأتیها څوک چې ولرځي خلک منع کوي یعنی څوک چې زړه کېږي ورته خوراک یې نه ويدعى الیها من یأباها او د چا چې د ضرورت نه خلک له مقره ویلي مالدار سړی دی ولیمه کې به دې څو نوڼې وخوري به دې څه دغه شي هغه چې مالدار یا خو ځاله داسې پروګرام په کور کې هم کولی شي خو دې به دا خلک راولي کم ته چې ضرورت دی هغه نه راولي ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله او چاله چې دعوت ورکړي شي د ولیمې او دې لا نړ نو د الله او د الله رسول نه فرمانی وکړه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی دغه د فائدې لپاره دا خبره ذکر کوي چې ولیمې دعوت چې وشي تله څوک دعوت درکړي چې پروګرام لپاره راځي نو پته واجب دي چې ته بځې الا دا کته ته په ټیم عذر پیش کی او یا وته دي شوې ک پاري غوم در بشه ک کار مې نو در بشه کار مې به خبر کېږي نه اول نه دي شو دویم چې په دې کې وسه غلط کار نه کیږي استاد په دې چې پلاني په واده کې ټنګ ټکور دی نو دې له واجب دي بلکې دې له خپل ګناه ده الا دا چې پتا کې دومره طاقت چې ته دا ګناه بدلولې شي زبلار شم زبر سندري ټنګ ټکور دا قصې به ختمې کوم بیا سیده به خصه مطلب لازم دي خو چې ست طاقت نه بیا بوله نزي خلو پلانې خو بکی وي مول دعوت ورکړ ورانه نو به بس کو خیر دې ک پلانې بیا راځي کو چې چل به سره کو چې الله خپنش دریم دا چې یې سره چې دعوت به عام نه خاص به یعنی تاسو به ویلي لکه مثال کې وسره مجلس رانه وته او د ویرونو ګره سبا نه بل سبا زموږ پروګرام دی د ولیمې ټول به راځي نه دی لته لازم دي نه دی لته لازم نه
ځکه چې دا خو تا ته نه دی ویلي خاص تا پسې خاص راغی کارډ راولېږو ثانوي به لیکلی بیا صحیح ده. او بعض علما خو لا داسې وایي اگر که دا خبره داسې څه لازم نه ده وایي داسې روټۍ له تلک مکروه دي چې عام دعوت یې ورکړی ولې وایي ځکه چې دا د عزت خلاف دی. زما خپل ځانې زړه دې ته مطمئن دی خو په چا لازمه ومنه. اوس چې سړی راغی ودرېد ټول راځي روټۍ له ښه سبا نه بل سبا روټۍ ته راځي. زه خپل ځانې دا کار داسې د لکه چې د عزت خلاف دی زه به کې م روان یم ما ته ویلي نه دي خو عام چغه والي بس ټول روان شوي مات شوي اگر که حرام نه دي ورئ خو تله ولا لازم دي نه دي لازم. په بل روایت کې راځي په صحیحینو کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بئس الطعام طعام الولیمه ولیمې دا خوراک ډېر بد خوراک دی. ولې یدعى الیها الاغنیاء مالدارو ته خلک دعوتونه ورکوي ویترک الفقراء او فقیران پرېږدي. د مسلمانانو طریقه نه ده بلکې فقیران به راولي بلکې زموږ معاشره خو دې درجې ته رسېدلې ده چې مړی وشي نو په مړي پسې څه کوي خیراتونه کوي که نه بدعي خیراتونه دي څلوېښتمه ده پلانې ده اوومه ده داسې دغه اوس خیرات کوي او نوم وله خیرات یې ښودی خیرات یعنی دا د خیر یو دغه دی چې د مړي ته ثواب ملو شي په دې نیت کوي که نه په دې کې هم غریبانان نه راولي په دې کې هم هغه کسان راولي چې له ده سره یې تګ راتګي او د سره غم خادي او دی پیژني نور عام سره نه راولي بلکې بهري کسان ودرولي وي که څوک زیاتي راځي نو منع کوئ که څوک غریب راځي پتیلې راوړي چې ماته پکې وریجې واچوه ځغلوئ که څوک ماشومان راځي داسې وایي لرې کوئ ځکه رسول الله چې دا خوراک شر والا خوراک دی. دا غینه بعد حدیث دی وعن انس رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دا خبره کړې ده من عال جاریتین چا چې له دوو جنکو تربیت وکړو او د حدیث ته غوږ کولو کوي چاله چې الله دولونه ورکړي او هغه له تربیت وکړو حتی تبلغا تر دې چې جنکۍ پیغلی شي جاء یوم القیامه سړی به د قیامت په ورځ راځي انا وهو زوغه کهاتین قیامت په ورځ به داسې ولاړ یو د دې وي چې دوه زامن یې ګورئ څه ویلي لوڼه جنکۍ چې شو خلک چې په لوڼو خفه کېږي جاهلیت دا رواج او دا طریقه مخکې په عربو کې وه په عربو کې د رسول الله د راتلو نه مخکې د جنکۍ به یې خښولې او دا به یې وجلې او په دې به ډېر سخت خفه کېږي دوو خبرو د لاسه یا خو د دې د لاسه چې غریبي ده او یا وایي زموږ د نورو خاندانونو سره جنګونه راځي نو که سبا دا مثال کې په یو خاندان کې واده شوه او د هغوی سره زموږ جنګ راغلی دې جنۍ د لاسه موږ څه شو موږ کمزوري شو دا به یو کمزورتیا ګڼله نو اوس د عربو نه بلکې سبحان الله اچ تاسو د عربو ته وګورئ چې کله م عربۍ رواني بازار کې د ده سره شپږ اووه درې څلور لوڼه به ورسره رواني هلک به ورسره یو دوه هلکان به رواني لوڼې غالبا د دوی ډېري چې تپوس دې وکړي څنګه الحمدلله سم به خوشحاله او زمونږ خلک چې اته زامن یو لور وشي یا درې زامن دي او دوه لوڼه وشوي نو د مخ ته بیا ته ګوره چې درې مخ نه څه جوړېږي او بیا به ته ورکړي مبارکي. ما یو پیر کلي کې یو کس لور وشو نو خپلو کې نو ما وله مبارکي ورکړه ما مبارک شه نو بیا زموږ داسې یو خپله کېده هغې به وروسته ماته نصیحت وکړو چې لیونۍ ما ولې مبارکي دې ورکړه ما مبارکي موږ چې الله وله یو نعمت ورکړو پوره انسان وله ورکړو په دې څوک دلته مبارکي نه ورکوي ته د خفګان خبره د غم خبره او ته مبارکي ورکوي نه دا بالکل دغه طریقه ده کومه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړی الله څه وایي او دې خبرو ته د الله دې خبرې ته غوږ کېږدئ او بیا خپلې معاشرې ته وګورئ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ او کله چې زیری ورکړی شي پکې یو ته چې لور دې شوې ده ډاکټر راغی لور دې شوې ده څه کېږي ظل وجهه مسودا وهو كظيم الله مخې تک تور شي او د غوسې نه ډک شي د خفګان نه معاشرې خپله یادوي ګورئ تاسو بل چې طرف ته سوچ شروع کړئ ګورئ چې کله موږ ته د لور زیری راشي څنګه کېږي داسې کېږي که نه کېږي مخ تور شو د خفګان نه ډک شو دویم دریم سبحان الله د قرآن داسې کتاب دی د هرې زمانې د هرې علاقې دپاره
تبه چې دا آیتونه زموږ دپاره نازل شوي یتوارا من القوم من سوء ما بشر به د خپل قوم نه پټي نه زموږ په علاقو کې چې چا لوري شي 2-3 ورځې هغه کور ته راځي ملګرو سره پروت وي هماغه خبره غلطه که صحیح ده که غلطه وي دي چې نه زموږ معاشره کې ماته ووایي چېرته ته څه ظلم کوې په موږ باندې دا خبرې را چسپان کړې بیا أيمسكه على هون أم يدسه في التراب او سو سره کوم ګره مړې کوم کوم دي خور کې خخ کوم کسي چلو سره خو څه کولای نشي کنه دا صفات الله دا جاهلیت ولا نقل کې غوځ دا جاهلیت زموږ د خلکو کې لور چوجي بداسي او دا بس ظالمان راځي خزوي ولي ویلک وې دی بیا لور راوړه د په شقه مقر سره چې تاسو لیدره تاسو وګړه قمقه ولي ویلک وې بیا لور راوړه یا به دغه په خېټه باندې بچي نه دی ته سوې ګوتو ته وړه وې کدا لور وا دي سړي ته سوي غواړي د ډیر ادب او احترام سره اصل کې د ماشوم د چانه پیدا کی ها سړی نه کده مور نه سړی نه کنه نسب دا غي وینه دا غي کنه دې ټیم کې د خجر په کجو ته چې ته په ځان کې غیرت ولګوته سړی کزا ما ته سړی زما خو خېټه ته راځي او چې څه جوړیږي به راوځي خو ته په ځان کې غیرت ولګوته الک یو الک په پیدا کیږي کنه دې سړی دې جواب ورکول پکار دي دا هر قمقل انسان دی چې الله په کارونه ګوتو ورقي وي کجنې ونه هي غریب بلاس کې سي دا خدای الله کار دی يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكر چاله چې وړ جنکه وکړي چاله چې وړ لکان ورک ويجعل من يشاء عقيم چاله چې وړ نه ورکي دا لور د الله ګور غټ نعمت دی او دا لور ګور د کور برکت دی په کوم کور کې جنکه ډيري په کور کې برکت ډيري په کوم کور کې جنکه ډيري هغه کور د خوشحاليانو کوري تاسو په تجربه ولا لازم ما خو دې کورونه دي کوم کې چاله کان ډيري سپیره پروتي ته ورننه وځه دغه کور ته کوم کې چاله کان ډيري یو په یو ګډ کې پروتي د بدري بهر ته تری سلوره غټو خد څو کور کې ځړنه لګي او کوم کور ته ته ورشي اګه جنکې ډيري کور یې برکتي غونته کی ټول دې خوشاله دي یو بل سره چې مرسته یو بل سره منډي وي د جنکو سره خاص برکت کور ته راځي او د رسول سم ته وګوره لونه ډیرو کې ځامن لونه ډیری د ځامن ټول وړوکوالي کې مړ شي د خلونه پاتې شي او رسول سم به خپل لونه سمینو فاطمه رضی الله عنها چې براله رسول سم په پاتې د خپل ځای هغه ته پرې خو دوی تل تکین د تندې به خپل کو تمر مینو هغه په لور باندې ګور د شرف ته وګوره چې چا دولونه دوا او دیول تربیت کی شرعي تربیت دینی تربیت ولو او هغه پیغلی شوبه واده کی رسول سم ما هغه د قیامت پر دي شو ولاړ ارز محشر کې د سخت غورت چې بایګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول چې شرف دې کنه دي بل حدیث کې دي رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ابن ماجه د حدیث اوره من كان له 3 بنات د چا چې درې لونه فصبر عليهن صبر وک وصلى ركعتين ته شکر وبس واطعمهن خوراک ولا ورکو وسقاهن سخاک ولا ورکو وكساهن وغل کپړیم واغستې څومره چې د طاقت كن له حجابا من النار د قیامت پر ورځ به د داود جهنم په منځ کې د جنکې پردش د جهنم او د منځ کې پرده جوړ شو اسمه اوچت شرف دی حدیث داخل بعد عن عائشه رضی الله عنها اشرنا قالت دخلت علي امراه یو زنانه په مبشي کور تراله ومعها ابنتان دغه سدولونوي دا سره وړي خسکی تسال سيغختو جمله خوراک راکی فلم تجد عندي شيئا ما سر السنه غیر تمره واحده صرف کور کې یو کجوره پرته دا کور ګره د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم کور دی یو کجوره پرته همالداري نسو اوچتیږي او نه په ډیرو پیسو په ډیرو زمکو باندې سوق برېږي مقام اوچته درجه جنت دا په دین سره ملوي دا زموږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او دا دغه کور دی چې یو کجوره به پرته ده خو اوس وسکه موږ په چې کړه غریب راشي او کوم سره دوله کړل پراته او غریب راغی وی چې مال سل لراک ها سم خیال وربو سل نو دا زبسکو دې ته سوچ کول وړي دا واړه بسکه وګور چې عشره نه سکه کورګه یو کجوره وی فاعطيتها اياها هغه یو کجوره مې هغه لور کړه په کور کې څه پاتې شو
اسم پاتې نشو. دې ته ایمان وایي، ها دې ته په الله باندې یقین وایي، دې ته په الله باندې توکل وایي. وی ما چې کله ورکړو فقسمتها بین ابنتیها، هغې دوه ټوکړې که هغې یو لور لور که بل لور که د مور بچو څومره مینې ولم تأکلوا منها په خپله ونه خوړه، هغه هم وږي وه. ثم قامت فخرج بیا پاسې لاړه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله راغی علينا فاخبرته موت يا رسول الله زنانه راغلی کور کې سنو مولوي کجورو کړه، هغې دوی حصې کړه خپل لور له ورکړه. رسول الله من ابتلي بها من هذه البنات بشيء، د چا په تقدیر کې چې الله به دې جنکو کې څه لیکلي، یعنی چا په تقدیر کې چې الله لونه لیکلي، فاحسن الیهن او د دوی سره ښه وکړي چې کمزوري دي که نه جنکۍ څومره کمزوري غریبانه دي، دغه کور کې څه طاقت او زور یې نه رسي او بیا واده شي لاړ شي په بل کور کې هم بیا کمزوري. کن له سترا من النار، د قیامت په ورځ به دا جنکۍ د دې سړي دپاره د جهنم نه پرده جوړه شي. متفق علیه، د حدیث امام بخاري او مسلم راوړی. یعنی مطلب دا چې د زنانه د خپل لونو سره ښه وکړو که نه، کجوره تقسیم کړه، الله به دا لونه د دې زنانه دپاره یو پرده وګرځي د جهنم. د هغې نه بعد حدیث ته عن عایشه رضی الله عنها، دا عایشه رضی حدیث دی، وی جاءتني مسکینه، یو غریبه ښځه کور ته راغله، تحمل ابنتین لها، دوه لونه دې هم راوړي. فاطعمتها 3 تمرات، نو 3 کجورې په کور کې پرتې وي، 3 ونه مې ورکړې چې 2 به د ماشومانانو شي او یو به یې مور شي. فاعطت كل واحده منهما تمره، نو هر یو یې کجوره ورکړه، یو دې له یو دې له، ورفعت الى فيها تمره، او د یو کجوره راوسه خپله یې خوړه لتأكلها چې ویې خوري. فاستطعمتها ابنتاها، نه چې څنګه دې خولې نه راوړه هغوی مور موږ له بله کجوره هغه خپلې وخوړې، نه چې څنګه دې مور خوړه هغوی موږ له بله. فشقت التمره، کجوره دوی حصې کړه، التي كانت تريد ان تأكلها بينهما، چې دې خوړه وږي وه. ګوره د مور دې محبت ته الله چې اوچت مقام ورکړی دې د لاسه. او دا موږ سره هم ګوره داسې ښېګړې کړي دي چې په خپله وږي پاتې شوي دي، خو موږ یې ماړه کړي وو، په خپله ناجوړه وو خو زموږ خدمت یې کړی، په خپله شپې روڼ کړي دي، خو دا کوشش وو چې دوی په ارام خوب وکړي. الله سبحانه تعالی دې کوم پکې مړه دي الله دې وبخي، او کوم چې ژوندي دي الله دې په ژوند کې برکت واچوي. فاعجبني شأنها، نو زه دې تعجب کې پروت وم چې دا ښځه. فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دا خبرې مې رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړه، یا رسول الله زنانه راغلې، رسول صلی الله علیه وسلم ان الله قد اوجب لها بها الجنه، وی جنت په واجب شوی ده په دغه زنانه، او اعتقها بها من النار، او یو داسې وي چې الله زاده کړې ده د اور نه. د څه د لاسه ولې زاده کړې د اور نه؟ د دې 2 لونو سره څه چل وکړو؟ ښه یې وکړو. ته الله لونه در کړي، او 3 یو 4 یو 5 یو 6 یو 8، غټه موقع ده، غټه موقع. دوی خیال کوه، دوی سره مینه محبت کوه، دوی تربیت. زموږ په کورونو کې دومره ظلم وي، دومره لکه اوس یو سړی دغه 3 لونه دي مشران، او یو کشر زوی د 4م، او دا زوی د څو کالو دی؟ دا ټول 9 کالو دی، او جنکۍ لوی دي. دا هلک چې راشي دا جنکۍ وهي، دوی ټکوي، دوی ته کنځلې کوي، دوی ته بدې ردې وایي، او د مور پلار ورته دغه شی خیر دی، دا خیر دی. ولې خیر دی؟ ولې دغه ستا بچی نه، هغه جنکۍ د هلک دی. بلکې زه خو یم چې په جنۍ به خفه کېږي، په هلک باندې دومره نه خفه کېږي. هلک ته به ووایه که دې جنکو درې 100 لاسونه له مات کړمه، دا کمزوري دي، د دوی وس نه رسي. دا د مسلمان طریقه ده. هلک نه سم یو دغه جوړ کړی په کور کې، دا خبره صحیح ده که نه ده؟ دی چې څه کوي کولی شي، دی چې څه کوي کولی شي، خو څوک به ورته غږ نه کوي. ولې؟ وایي هلک دی، په هلک کې کومه جنډه لګېدلې؟ وایي ده ته میراث پاتې کېږي که نه؟ هلته هم په میراث کې حصې هم ورکوو جنکو له که نه؟ هلته خو دغې کې هم خیر خیریت دی. نو د جنکو سره یو ښېګړه دا ده چې د هغوی چې کومه حصه رسي په میراث کې هغه به وله ورکوي. الله دې کړي چې دا حصه د ملیونونو د کروڑو ډالر وي، بالکل باغ شان تقسیم کې کوم چې د شریعت دی. په کټ باندې او په سنګارمیز باندې ګورې نه خلاصېږي چې کټ تې اخیستی په 80,000 روپۍ باندې، اول ته د 100 روپو ځمکه دې په 80,000 روپۍ باندې وخوړه، یا د باز راشي 10,000 روپۍ به راغستې، خور به کېنې، نو خور خو پرونو باندې مینې، نو بچ هر یو ورته وایي ته دا ځمکه پرېږدې که نه پرېږدې، او دا 10,000 به ته بل نه غریبه به وایي چې نه پرېږدم، خور به وایي وروڼو ته، مجبور یې کړي زور زبر. حالانکه دا غریب به ضرورت وي،
هغه خپل بچي غریبانانی خاوني غریبي هغه چې زیر عالم د خپل خاون له ورکه خپل بچو دوی خاون له ولي ورکه حساب کې څه کار دی هغه ته ویلې چې ته ولې د خپل مال نه خزي له ورکه ویلې دي ته نه چې نه دی ویلې چې ته نه تسره دغه په مال کې ګوتی وایي چې دا ولې خاون له ورکه که خاون له ورکه که بچو له ورکه او که دغه شان دي ټول کلی ته پریدي چې دستاسو شو ستاب کې څه کار شتي نشته الا دا جغب خپل رضا پری دغه نه کوم حدیث وانه ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبر وکړه اللهم اني احرج حق الضعيفين يا الله ما دا مسلمانان ويرول وميرول او د ګنانا چې تاسو وګورئ ګناګار شي د سبب باندې کې ويرول حق الضعيفين د دوه کمزور خلکو د حق مبارک اليتيم والمرأة يتيم او خزه دونه کمزوري دوی سره چې د ظلم زیاتینه کې حدیث حسن ده حسن حدیث ته امام نسائی راوړي چرته به یتیم سره د زنانه سره ظلم زیاتینه کې د کمزوري غریبانو ته تناشت او تو سره چې د ظلم زیاتې کې او ان شاء الله د زنانه سره څنګه اخلاق او استمرار د موضوع ان شاء الله برنامه ورزو کې راځي وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ويجي راى سعد رضي الله عنه پزړه کې ورځ دا خبر را ان له فضلا على من دونه سباس کسان کمزوري نو د دې ساعت پزړه کې دراله چې دوی نه غوړې ما پزړه کې خبر را انسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وتوصل چې الله دا مرسته کوي او تاسو چې رزق ملويږي د خو دې غریبانو د برکت ملوي تاسو څنګه سوچ کې دوی نه غوړې سعد رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بخاري دا حدیث راوړ آخرين حديث وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء رسول الله دا خبر وکړه وې دا کمزوري خلک مال راوغواړي د غریبانان راوغواړي د یتیمانان راوغواړي د کند یا رسول الله ولي فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم تاسو سره چې د مرسته کیږي او تاسو سره چې الله د رزق درکې او د برکتونو راوړي د چا د لاسه هدي غریبانو خلکو د لاسه یو حدیث کی تفصیل لږی ولي وایي چې د غریبانو د دعاګانې د منځونو په دې کې اخلاص ډیری دغه د الله په موږ برکتونه راوړي دي غریبانو خلکو ته سپک نه ګوري ذکر رسول الله وی ولي چې د غریبانو سره کینم د رسول الله خپلم د خو چې د غریبانو سره ناس دا نیکانو خلکو طریقه ده چې دوی غریبانو ته کمزور خلکو ته سپک نه ګوري دا حدیث امام ابو داود راوړی دي سره چې دا درس اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق او طاقت راکړي چې موږ د غریبانو یتیمانو کندو سره منډو او زموږ په معاشره کې خاص کر او عموما په مسلمانانو کې چې څوک محتاج دي الله دې دغه حاجتونه پوره کړي او الله دې په ټولو باندې رحم وکړي